د واده په اوله شپه باندې خاوند خپل ښځې سره د انګریزانو په شانتي کارونه کړي چې ښځه یې په ډیر بد حالت کې هسپتال ته رسول شوې ده ځکه چې هغه ډیره زیاته خوږ شوې وه. دا واقعه در سره شریکوم چې خپل ښځې سره څنګه کارونه کړي دي. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. تاسو به توبې وباسئ ځکه چې ډیره افسوسناکه واقعه ده. قدرمنو دوستانو، دا واقعه د پښتنو په یو سیمه کې مخې ته راغلې ده چې ویل کېږي دغه جینۍ چې دغه کورنۍ کې واده شوی او ډیر په خوشحالۍ سره واده تر سره شو. کله چې جنج یوړل شو او شپه شوه او خاوند چې کور ته یعنی خپل کوټې ته ننوتی دی نو خپل ښځې سره د سلام کلام او د هر څه نه مخکې ډیر ناروا عمل کړی دی. دوستانو، د دې واقعې نور تفصیل هم تاسو ته درکوم، خو یو څو خبرې کول ضروري ګڼم چې نن سبا اکثره نوي ځوانان په داسې غلطو لارو باندې سر دي چې په موبایلونو کې داسې غلطي ویډیوګانې او تصویرونه ګوري او بیا د هغې نه داسې فکر او سوچ اخلي چې موږ به هم د واده په اوله شپه باندې خپلې ښځې سره دغسې کارونه کوو. نو چې کله د واده شپه شي نو دوی هم کوشش کوي چې خپلې ښځې سره په هغه طریقو باندې کوروالی وکړي او په دې کې زیات وخت داسې دردونکي حالت مخې ته راشي چې ښځه ډیر زیات لوی تکلیف سره مخ شي. همدغسې کار دې سړي هم کړی دی چې بیا دغه ښځه په ډیر دردونکي حالت کې هسپتال ته رسول شوې ده ځکه چې برداشت نه دی کړی. نو قدرمنو دوستانو، ډیر زیات احتیاط کول پکار دی او نوي ځوانانو ته پکار دی چې د واده د شپې معلومات د خپل کلی د یو امام نه واخلي او هغه سره کینی په مکمله طریقه او په هر څه باندې ځان پوه کړي. نو یقینا چې بیا به هیڅکله هم ورته داسې مشکلات مخې ته نه راځي او هر څوک چې اسلامي طریقه او شرعي طریقه نه خپلوي او دغسې د انګریزانو فلمونه ګوري او د هغې نه فکر او سوچ اخلي او په خپل ذهن کې دغسې کارونه کینوي نو یقینا چې یوه نه یوه ورځ د دغسې خلکو کور بربادیږي. د دغه جینۍ مور هم ډیره خفه ده او وایي چې په ډیر وحشي انسان باندې مې د خپلې لور ژوند برباد کو. قدرمنو دوستانو، تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ؟ خپل نظر او خپل پیغام خامخا کمنټ کې را سره شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره در سره هم خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.